کونډې سره یې دې په خاطر کومک کوه چې دا کونډه واده کړي ځان ته، او زه پرې ثبوتونه لرم دا واغه. نو دا د کونډې قصه خو ما بل چاته نه ده کړی شپونکی صاحب، لکه ما او تا خپلو کې یو موضوع یاده کړې، په ټلیفون مو نه ده کړې، مخامخ مو کړې. نو ما د کونډې ته 10,000 روپۍ یا ورته ورکړي، 10,000 مې بیا ورکړي. نو دغه کس ته چې زه پیسې ورکوم د ما تېلې سه دا 2 ورته میړه شهید سوی ده، یا ورته د واده په شپه، یا ورته بیا لیوارې چې وکړه، بیا 10 ورځې بعد که 2 میاشتې بعد بل واده، بیا لور ضایع شوه، پیدا شوله مړه. نو کور کې ډېر سخت ظلم ده ورسره. نو ما ته یې لکه یو څوک ورته پیدا سي په بن باندې امر کوي. نو ما د ترحم په خاطر باندې دې ته په هغه ریبار ورولېږه، علما ښه خلک مې ورولېږه، بالاخره ورور سره رابطه مابطه. نو زه چې خبر سوم چې دغه جي کې مشکل ده، زه له دې شي تېر سولم، مالیاره بس تېر بسم نیک وم. ما ویل زه دا له ظلم نه، له وحشت نه، له دې شیونو نه هغه کم او په خپله په سر باندې لاس کېږدم. ولې ما ته چا پیغله نه راکوله، ما ته چا چې 2 میړونه شهیدان سوي بیا هم زه زړه پېښه کوم، او دا هم راته نه معلوم چې دا څوک ده یا څه. نو بیا هغه سړی ما وپېژانده، خو زړه کې مې واچوه کره د هغه سړي یو څو تصویران شپونکی صاحب ما ته راغلل چې ډېر په بد او په ډېر بد حالت کې زما دا خبرې به واوري. ما دا تصویران ورولېږه، یو مې ورولېږه، ډېر نه، مال زه دې سخت په زړه زخمي کړلم. یو تهمت نه 20 30 50 ته راباندې ولګوه، حتی زما شخصي نمبرونه دې نشر کړه، او ما ډېر احسان در باندې کړی، ما تا ته قرض حسنه در کړی ده. نو د هغه باوجود تا په بل نوم باندې، نو اوس هم زه کولی سم د هغه عکسونه نشر کړم، د دې خپل چې فلانی سړی دغه ده، خو زه نازواني په ژوند نه کوم. ما الله ته سپارلی، الله به یې وهي. زه سخت په زړه زخمي کړی یم. زه په زندان کې نه زما فامیل پرېښی، نه زما بچي، هر رقم توهین زما وکړه. نو بالاخره دې ته راغی، وایي زه درځم 2 دقیقې در سره وینم. مال زه تا ته سترګې نه لرم، زه تا څه ونه کړل د ما په رابطه باندې. زه ته اوس راځې ما سره کښېنې، بیا خبره را سره کوې. خو دی هر څه چې وایي زه فلانی نه یم، زه په همغه نوم ده ته غږ کوه. نو په شپونکی صاحب که ته ما ته درګذشت ونه کړې، زه تا ته ونه کړم، دا نظام موږ خپلو نه بڼو، د نظام علیا منافع په نظر کې ونه نیسو، د نظام مخربینو مخه ونه نیسو. په نظام کې چې دننه مخربین دي، د نظام له وظیفې نه، له موټر نه، له توپک نه، له وزارت او ریاست نه سو استفاده کوي، او مونږ بربنډې نه کړو. دا زمونږ له نظام سره خیانت ده. زما خپل مبارزه زه نه غواړم چې زه درباري مبارز شم. یاره زه حق خبره کوم، خدای دې وکړي چې ما له ژبې ځوړند کړي، حق به معلوم شي که نه یو ورځ، چې زه دې په مبارزې کې لکه امام ابو حنیفه او امام احمد غوندې زندان ته لاړ نشم. زه دې په دغه مبارزه کې لکه یوسف علیه السلام زندان ته لاړ نشم. زه دې په دې مبارزه کې ونه کړېږم، زه دې ونه ځورېږم، زه دې مالي زیان ونه وینم، زه دې ځاني زیان ونه وینم. قسم په خدای شپونکی صاحب ما په دغه